دا د کابل د اسرای شمالي په ساحه کې هغه ترمینل دی چې له بدخشان نیولې تر مزار او بیا فاریاب پورې ټول مسافر په لویو موټرونو کې د همدې ترمینل څخه ځي. راځئ په دې ترمینل کې به لږ قدم در باندې ووهم او ځینې نیمګړتیاوو ته به مو هم فکر ور واړوم او د دې ځای هغه ښه صفتونه چې دي، ښکلاوې چې دي، هغه به هم در باندې ووینم. په نیمګړتیاوو کې به یوه دا موضوع یاده کړو چې د دې موټرو چوکۍ تنګې او یو څه نیغې وي، یعنې هغه کوم سټنډرد سهولتونه چې د دې موټرو لپاره په نظر کې نیول شوي دي، چې ځکه چې د دې موټرو سفرونه ډیر د اوږدو مسافو لپاره وي او مسافرین په ساعتونو په دې موټرو کې پاتې کیږي، هغه سهولتونه ترې اخیستل شوي دي متاسفانه. او چوکۍ مثلا شاته نه کټ کیږي او د مخکې چوکۍ سره یا د مخکینی قطار سره یې فاصله هم نږدې وي. په دې ترمینل کې دلته یو مسجد جوړ شوی دی او دا چې د ماښام اذان کیږي، نو ورو ورو به د مسجد په خوا باندې هم ورشو. په لاره کې به د دې مسجد لاندې هغه ښکلی سوپر مارکیټ چې دلته دی، هغې یو کونج به درته وښایم. او سوپر مارکیټ والا کوشش کړی دی چې د خپل ډیکوریشن په خاطر باندې دلته یوه وړه ښایسته فواره هم جوړه کړي. دلته هغه میزونه دي چې خلک پکې ډوډۍ خوري او په هغه کونج کې هم د میرمنو لپاره یو انتظار خونه ده. نو دا سوپر مارکیټ دی چې خلک خپله سودا ترې اخلي، خو ډېر وړاندې ورنغللو. هغه د میرمنو انتظار خونه ده، دا چې د ورود اجازه نشته نو ورنغللم. اوله جمع خلاصه شوه، دا دوهمه جمع روانه ده. د مسجد څخه د دې ترمینل هغه منظره درته ښایم، واقعا ماته خو ډیره ښکلې ښکاري. دوهمه نیمګړتیا چې زه دې ځای کې ورته متوجه شوم هغه دا ده چې دغه نمایندګیو خپل ډیکوریشن ښه جوړ کړی دی، خو یوازې د یو څو نمایندګیو په مخ کې د مسافرینو لپاره د انتظار چوکۍ موجودې دي. د نورو نمایندګیو یعنې په عموم کې د ټولو نمایندګیو په مخ کې دغه سهولت نشته دی. که داسې فکر وکړو دغه چوکۍ هم کفایت نه کوي. مثلا دلته د دې نمایندګۍ په مخ کې دا چوکۍ شته دي او په همدې شکل باندې وړاندې ځو، هغلته هم د یو دوو نمایندګیو په مخ کې د دې شانته سهولت شته دی. خو تاسو فکر وکړئ په اوړي کې د ګرمۍ، په پسرلي کې د باران او په ژمي کې د واورې مخه په دې باندې نه نیول کیږي. یعنې دا یو مکمل سهولت نه دی چې خلکو ته مساعد شوی دی. له دې ټولو موټرو څخه د ترانسپورت پیسې اخیستل کیږي چې هغه بیا د مسافر له جیب څخه د ټکټ د اخیستلو په وخت کې ایستل کیږي. په دې هیله چې په ټولو ادارو کې زړه سواندي، متخصص او متحد انسانان او مشران ولرو او د دوی ټولو په راس کې د همدې صفت والا رهبران په دوامداره توګه